السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خویندرونو سم پورا مسلمانان شئ. په نره مسلمانان شئ، د سر نه تر خپو پورې مسلمانان شئ. ها مسلمانان خو یاستئ. نن چې د مسلمانانو په نوم په نړۍ کې څه کېږي، بللی شو چې مسلمانان دي، خو د اسلام سره په ټکر کې دي. موږ د خپل ځان سره منافقت کوو، د خپل کورنۍ سره منافقت کوو، د خپل رب سره منافقت کوو او یو مسلمانان. عزیزانو، زه خو ډېر خواشینی یم ورته ټینګېدی هم نشم. یو څوک چې 5 وخته مونځ کوي، تسبیح په لاس وي، ذکر په ژبه وي، سحر و ماښام او چې ماسپین هم وخت پیدا شي د قرآن تلاوت کوي، تبلیغ کې هم ځي او منافق وي، په خپله پوهېږي چې منافق وي، نو واقعا چې انسان خواشینی کېږي، ځکه چې دا تجارت یې ناکام دی، دی منافق دی، دی ټګ دی. زه کله کله مې هم دا کافر دی، نو یو مفتي صاحب ملګری مه دی، الله د هغه ته جزای خیر ورکړه، ما ته وایي ته مسلمان ته کافر وایي. یو څوک چې د خپل رب سره درواغ وایي، موږ دا وایو چې الله پاک په هر شي باندې قادر دی، په پټو په ښکاراو باندې. ستا په زړه باندې خدای پاک قادر دی او ته د خدای پاک سره منافقت کوې، نو ته کافر نه شوې. د خدای نه خجالت نه وباسې، د خدای نه شرمېږې نه، د خدای نه حیا نه درځي. اډار به یې پرېږدو، حیا نه درځي. دا د سره تر خپو پورې چې خدای درته جسم درکړی دی، ځان یې درکړی دی، دا مور و پلار خویندرونه یې درکړي، دا کائنات یې درکړي دي، دا صحت یې درکړی دی، ته خجالت نه وباسې چې ته د هغه رب سره منافقت کوې. یو څوک چې د هغه موره پیدا یي چې هغې 9 میاشتې دی په ګېډه ګرځولی، 2 کاله شیدې ورکړي، 15-14 کاله ته غېږ ته رانږدې کړی، ستا سترګې چپ کړي، ستا غول او امتیاز یې پاک کړي، ته د هغې سره منافقت کوې، ته خجالت نه وباسې. بیا خبره چې شي اسلام دی او زه مسلمان یم او وایه سبحان الله او الحمدلله. دغه الحمدلله بد نه دي، د دې موږ مخالف نه یو، دا په خپل هم کوو. دا چې کوې دا ځان د لږ سم کا، د مور سره منافقت مه کوه، د پلار سره یې مه کوه، د خور سره یې مه کوه، د رور سره یې مه کوه. کله چې ته په کور کې منافق نه یې، خو ته منافق ځکه چې د رب سره منافق یې، نو ځکه د مور و پلار سره منافق یې، ځکه د خویندرونو سره منافق یې، ځکه د ګاونډ سره منافق یې، ځکه د ټولو انسانانو سره منافق یې، نو منافق به د دنیا نه ځي. الله مو ښاد و آباد لره. سم په نره مسلمانان شئ، خدای سره منافقت مه کوئ. موږ سره خو یې کوئ، خو خدای سره خو یې مه کوئ که نه، په لیاس د خدای. السلام علیکم ورحمت الله.